السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن زلبیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل موبایل مو د خپل غږ په واسطه بند او خلاص کړئ. ملګرو تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه درښایم. تاسو کولی شئ خپل موبایل ته داسې لاک ور ولګوئ چې ستاسو موبایل به یوازې ستاسو په غږ باندې خلاصېږي او بل د هېچا په غږ باندې به ستاسو موبایل نه خلاصېږي او نه شي خلاصېدلی. نو ملګرو تاسو به ډېر زیات لاک یا موبایل کوډونه لیدلي وي چې خلک موبایل ته ورکوي. هغه لکه پیټرن دی، پین لاک دی، همدارنګه فینګر دی، همداسې د مخ څخه انځور اخیستلو داسې نور لاک کوډونه دي. خو د نن ویډیو کې تاسو به دا طریقه تر اوسه شاید نه وي لیدلې چې تاسو کولی شئ د خپل غږ په واسطه هم خپل موبایل لاک کړئ، هغه هم د خپل غږ په واسطه د بل چا غږ نه. که چېرته تاسو موبایل بل چا ته ورکړئ هغه خپل غږ ورته وکړي هغه ته به نه خلاصېږي، یوازې ستاسو په غږ به خلاصېږي. نو زه ویډیو شروع کوم. ملګرو تاسو وخت کې له ده چې ویډیو شروع کوم هیله کوم چې هغه ملګري چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي هیله ده زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که څوک دغه ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. نو ملګرو تاسو باید خپل موبایل کې به اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن وایس لاک سکرین دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه ځای څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو انسټال کړ د به راخلاص کړئ. کله چې راخلاص کړئ نو دلته ښکاري وایس پاسورډ، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ، خپل غږ ورسره ثبت کړئ. مثلا تاسو چې هر ډول غږ ورسره ثبتوئ هغه ثبت کولی شئ، البته چې کوم غږ تاسو خپل غږ سره ثبت کړئ ځکه په بل غږ بیا دغه نه خلاصېږي. زه ورسره یو غږ ثبتوم. زه اوس پاسورډ ورکوم هلو هلو. دا ځای تاسو په نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ او بیا مو ورته ووایئ هلو هلو. او ملګرو پاسورډ جوړ شو، تاسو به دغه سیو کړئ. کله مو چې سیو کړم ملګرو زموږ پاسورډ شو هلو هلو دغه. اوس به تاسو دا بند کړئ. اوس به ملګرو راشئ خپل دغه کی پاسورډ به هم ورکړئ یو ځل. دغه پخوانی پاسورډ ورکړی دی، تاسو دلته یو بل کی پاسورډ هم ورکړئ. مثلا زه پاسورډ ورکوم، دا به سیو کړئ او دوباره به هم بیا هم دغه پاسورډ ورکړئ. دا غلط شو. دا زموږ دا پاسورډ 55 شو، بل مو ورکړ. زه خپل موبایل اوس دا کی کوم، بندوم یې. ملګرو کله چې تاسو دغه پاسورډ لاک کوئ د پورته اپشن چې کوم ښکاري دا باید ټیک مارک کړئ، دغه اکټیویټ لاک. کله مو چې دا لاک آن کړ اوس به راشئ خپل موبایل به یو ځل لاک کړئ. زه خپل موبایل لاک کوم، بیا اوپن کوم. دا دی ملګرو اوس تاسو ته خپل پاسورډ ووایئ چې هر ډول پاسورډ چې موږ ورکړی زه اوس هغه ورته وایم هلو هلو. تاسو وینئ ملګرو زموږ موبایل آن شو. که اوس درته بل غږ وکړم هغه په هغې باندې به هېڅکله هم بیا نه خلاصېږي. اوس ملګرو ورته بل څه وایم هلو هاو آر یو. ګورئ دغه نښ اخلي او بیا هم ورته وایم هلو هلو. ګورئ په بدل غږ باندې هېڅکله نه خلاصېږي دغه هلو هلو. تاسو وینئ ملګرو چې په خپل غږ باندې دا خلاص شو. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو. په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که چې مو دا ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.